الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. نوراني قاعدة آخر تخطيط شرغلاست بجي تخطيط مرة تأسي در طول نوراني قاعدة خلاصة وايو تشان چمويلي دي بنوراني قاعدة كي تقريبا در طول خلاصة ده. وبدر شروعكو بسم الله الرحمن الرحيم. جيم زبر ج زا ألف مد زبر زا جزا همزة دو زبر أن جزاء دا مرسويلي ده مد متصل واجب دي ځکه په مد فرعي کې مرسویل چې کله د حرف مدي وروسته همزه یا سکون راسي هغه مد فرعي دي، خو که چیرې د همزه یا سکون په یوه کلمه کې وي مد متصل واجب دی، که په دوه کلمو کې وي نو مد منفصل جایز دی. دا یوه کلمه ده نو دا مد متصل واجب. مد معنا کشول، متصل معنا په یوه کلمه کې یعنی حرف مد یا سبب مد. ګورئ دا الف چې دی دا حرف مد دی، دا بل همزه چې دا سبب دی، دا دواړه په یوه کلمه کې دي. نو متصل معنا دا چې حرف مد او سبب مد دواړه په یوه کلمه کې راغلي وي. او واجب دا معنا چې درې الف به کشو، درې الف کشول واجب دي. جزاء جزاء كوقف جزاء جزاء. ورپسې همزه لام زبر ال ميم زبر ما الم لام مد ولار زبر لا الملا همزه زير اي الملائي كاف زبر ك الملائكة تا بيشتو الملائكة الملائكة كوقف الملائكة الملائكة دا هم مد متصل واجب دي ځکه چې دا حرف مد وروسته سبب مد همزه راغلی ده او دواړه په یوه کلمه کې دي، نو دا مد متصل واجب دي. پسې همزه نون زیر این نون الف مد زبر نا إنا همزة عين زبر أع إنا أع طا يا زبر طي إنا أعطي نون ألف زبر نا إنا أعطينا إنا أعطينا دا بمد منفصل جائز دي ځکه إنا جلا کلمه ده، أعطينا جلا کلمه ده. مرتسویل مد فرعي هغه دی چې کله د حرف مد وروسته همزه یا سکون راسي. که چیرې د همزه یا سکون په یوه کلمه کې وي هغه مد متصل واجب، او که په دوو کلمو کې وي لکه دلته چې راغلی نو بیا نو مد منفصل جایز دی. مد معنا کشول، منفصل معنا حرف مد په جلا کلمه کې او سبب د مد په جلا کلمه کې راغلی. لکه دلته وګورئ دا حرف مد دی، دا نون وروسته الف، او په دومه کلمه کې اعطینا کې د حرف فی مد همزه راغلی. ګوره دا سبب سو، نو حرف مد په جلا کلمه کې سو او سبب د مد په جلا کلمه کې. د اسانی دپاره د منفصل او د متصل فرق دا دی چې د متصل پر سر باندې داسې مد وي او د منفصل پر سر باندې دغسې نری لیکوینې ده دغه رقم مد وي. جایز دا معنی یعنی اختیار لري چې درې الف کشه کې یو الف کشه،
او بل د اعطینا کې باید د همزه او د عین په ویلو کې عین اواز باید جاری بیا طا وویل سي. که چیرې داسې ونه کو پر عین باندې قلقله کیږي. توجه وکړئ. همزه عین زبر اعطینا داسې به نه وایي چې اعطینا. غلط دی ځکه چې عین د قلقلې توري نه دی. پر عین باندې باید قلقله ونه کو. ورپسې همزه زیر ای، لام یا زبر لی، ایلی، نون الف مد زبر نا، ایلینا. همزه زیر ای، ایلینا ای، یا الف زبر یا، ایلینا یا، با زبر با، ایلینا ایابه. همیم پیش هم، ایلینا ایابهم، ایلینا ایابهم. توقف. ایلینا ایابهم. توقف او د وصل حالات دواړه یو دي. دا هم مد منفصل جایز دي. خا یا زبر خی، را یا دو زبر ری، یا زبر یا، خیری، را زبر را، خیری را. ها چپه پیش هو، خیری رهو، خیری رهو. كوقف. خیری ره، خیری ره. دا بیا ادغام دی، یعنی تنوین په یا کې مدغموو. یو حرف په بل حرف کې پټولو ته ادغام وایي. داسې چې د اول حرف صفت پاتې نشي. دلته وګورئ د اول حرف صفت چې د تنوین دی. خیرن دی رن، دا د تنوین صفت دلته ورکیږي. خیرن پر ځای خیری ویل کېږي، ری. او دلته غنه هم کېږي. دلته وګورئ خیرن، د خیرن پر ځای خیری ویل کېږي، خیری. دلته باید توجه ومومئ چې خوا ډکه سي یا نرمه سي او مد هم باندې وسي، یعنې د یای لین مد. او دلته باید ادغام وکړو او د ادغام سره غنه هم وکړو، ځکه چې دا ادغام مع الغنه ده. نو او را ډکه کو. خیریره، شین را زبر شر، را یا دو زبر ری، یا زبر یا، شریه، را زبر را، شریره. ها چپه پیش هو، شریرهو، شریرهو. كوقف. شریره، شریره. میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا. تا الف یا دو زبر تی، یا واو زبر یو، میقاتی یو، میم زبر ما، میقاتی یوم، میقاتی یوم. كوقف. میقاتی یوم، میقاتی یوم. فا زبر فا، میم یا زبر می، یا عین زبر یع، فمن یع. میم لام زبر مل، فمن یعمل، فمن يعمل. كوقف. فمن يعمل، فمن يعمل. دلته هم ادغام کیږي. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. همزه زیر ای،
يومئ ذال يادو زير ذي يا صاد زبر يص يومئذ يص دال بيش دو يومئذ يصدو را نون بيش رون نون ألف زبر نا يومئذ يصدرن سين بيش سو يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس كوقف يومئذ يصدر الناس پر یا باندې ادغام صدق او نون باندې غنه يومئذ يصدر الناس د ادغام توري شپږ دي کله چې د نون ساکن او تنوین څخه وروسته ګوري کله چې د نون ساکن او تنوین څخه وروسته حروف يرملون راسي یعنی د نون ساکن او تنوین څخه وروسته چې کله یا را میم لام واو نون چې کله د نون ساکن او تنوین څخه وروسته دغه شپږ حروف راسي الته ادغام کوو دلته وګورئ نون ساکن څخه وروسته را راغلی را په يرملون کې سته و نو دلته ادغام کوو څنګه میم را زیر میر را با زبر رب با زیر بی میر ربی کاف زبر ک میر ربک میر ربک كوقف میر ربک میر ربک د را ډکوالی او د نور حروفو نرموالی باید هیر نکړئ را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لوم میم زیر می رسول می نون لام زبر نل لام ولا زبر لا رسول من الله ها زير هي رسول من الله رسول من الله كوقف رسول من الله رسول من الله دلته هم ګوري د تنوین څخه وروسته میم راغلی میم په يرملون کې سته دلته ادغام کیږي او غنه هم ورسره کیږي او د الله لام ډکیږي صاد پیش صو ح پیش حو صحو فا الف میم دو زبر فم میم پیش مو صحفا مو طه زبر طه زبر ها صحفا مطهرة را زبر را صحفا مطهرة تدو زبر تن صحفا مطهرة صحفا مطهرة كوقف صحفا مطهرة صحفا مطهرة